دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا سوره فاتحه په هغه ځای کې ویل جایز چې کله شریکان شریک شي په یو کار باندې او کار شروع کوي نو ویراش سوره فاتحه پکې ووایي چې برکت شي پکې، یا یو سړی نوی دکان کولی وکړي، یا یو سړی نکاح کوي وایي سوره فاتحه پکې ووایي جایز دی او که نه؟ الجواب دا څومره حالات چې د ذکر کړو د دې نه علاوه نور دې ټولو کې سوره فاتحه ویل دا بدعت دی. د سلف صالحینو نه صحابه کرامو نه او د تابعینو نه او د هغوی نه دا نه دي ثابت چې هغوی به دا کول، او که دا چې ته د خیر کار به ثابت و هغوی به زموږ نه مخکې کړی، بلکې صحیح طریقه خو دا چې ته واده کې یا شراکت کې یا تجارت کې نو د هغې لپاره دا وکړه چې مشوره وکړه د هوښیارو خلکو سره، استخاره وکړه بیا او دعاګانې وغواړه. دا یې طریقه ده، دا نه چې سوره فاتحه ووایه. دا زموږ په دې خلکو کې هم شته، هسې سوره فاتحه پکې ووایي چې الله پکې برکت وایي، بدعت. سوره فاتحه دغه ځای کې ویل دا څه دی؟ دا بدعت دی. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو عمرې کړي؟ الجواب انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. څو عمرې کړي؟ 4 عمرې کړي، كلهن في ذي القعده، او ټول په ذی القعده کې کړي. عمره من الحدیبیه، یو هغه حدیبیه هغه عمره ودم په ذی القعده کې شوی، وعمره من العام المقبل، او روان کال بیا چې عمرې لرالو هغه په ذی القعده کې و. او دریم عمره د جعرانه، عمره جعرانه دي ته وایي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم حنین کې مال غنیمت تقسیم کو واپس روانو نو عمره پکې مو کړه. څلورم عمره کومه ولا؟ څلورم هغه کومه چې حج کې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کړې د مدینې ته نو څو عمرې کړې دي؟ 4. او د 4 ونه په ذوالقعده کې کړي، ځکه بعض علما دا وایي غوره عمره هغه دي چې په ذوالقعده کې وشي، غوره هغه دي چې په ذوالقعده کې وشي، الا چې حج هغه رسول صلی الله علیه وسلم د حج سره کړی. والله اعلم.